بسم الله الرحمن الرحیم. باب زکات الابل. بوگدا په بیان د زکات د ایشو نشه. ابلون ایش. ليس في أقل من 5 زود من الإبل صدقة، فإذا بلغت 5 صائمة وخال عليها الحول ففيها شاة إلى 9. دا نن عبارت چې دا د دغه یو نقشه یو شکل جوړیږي، نو دا عبارت په پهلا مشتو سې یزله په هغه نقشه شه حل کو یا عبارت سو کاشي. دا سبق سره نقشه جوړول ضروری دي په اول د قرآن. یو طرف ته نصاب ولي کې، بل طرف ته زکات ولي کې. چې سالر ایشون وی د چا سره یو دوال یا درې یا سالر هغه عفو دي پیغه زکات نشته. چې کله 15 ته ایشون ورسېږي بیا په 15 ایشونه باندې یو شات تا شات اسم جنس ته اړه تویي وګورځي تویي او په د عبارت شه صائمات کاروغای صائما دامنا چې سرېږي چې خراب ورچنه کوي. بیا چې چا سره د 15 نه زیات شي تر نه پره بیا هغه شه هغه یو اړوزادو چې کله لاس شي بیا دوی اړه وزې دي تر سویر لاسه پره چې بکلا 15 لاس شي بیا درې اړه وزې دي تر نینا سه پره چې بیا کلا شل شي بیا سالر اړه وزې دي تر سالر وشته پره چې بیا کلا 15 ایشون شي بیا بنت مخاز دو بنت مخاز او 15 نه تر 15 باندې ډیر شراسه. اس بنت مخاز کیمه تویای مخاز اغه ایشه تویای حامل ایشه چي په بل باندې اس د حامل نه د مخشه چې کیما لیر دو بیونه اغه چې د یو کول پی راشوي او په دوام کول شه دورا وناوي چې نروي اخته ابن مخاز چې مؤنث وي اخته بنت مخاز وي. و دا نوم یې ځکه په ایشه دا چې عموما عادتاً د بنت مخاز میر په دغه دوران شه حامله شوی وي. اس چې کله ایشون شپږ باندې دیشه توراسي بیا یو بنت لابوندا تر دې باندې سلويشته ایشونه پره. اس بنت لابون کیما بیونه دو بنت لابون په بنت مخاز نه یو کول ستراوي د ایش هغه لیر مؤنث چې د عمر 2 کولاوي او په دریم کول شي دورا وناوي. دا نو میزه په ایشه دا چې عموما عادتاً د وخت شه د دې میر دوام حمل و ذکراوي و د پی ولا شوی وي. مذکر ته ابن لبون مؤنث ته بنت لبون وي. شا د شپږ باندې دیر شي ایشونه نه ونسا 15 باندې سلويشت ته ایشونه راسا بنت لبون دو چې بیا کلاس شپږ باندې سلويشت شي بیا حقا دو حقا هغه بچیه د ایشه چې د دې درې کولا پیرا شوی وي او په سلارم کول شه راونه وي. دا نوم یې ځکه په ایشه دا چې په دوه عمر شه دوه دغه حق دورا دو چې دې باندې سواری وشي یا دې باندې مول بورای شا دا د سالر باندې سلويشت نه اونڅه تر شپته راسا به چې کله یې واپس یوتا بیا ایوا جزا غادو کو تر 15 باندې او یا ایشونه راسا جزاغا د ایشه اغه لیر ته یای چې د سالر کولینا پیرا شوی او پنځم کول شه دورا وناوي. دا نوم یې ځکه په ایشه دا چې د عمر شه عموما دو د پی غوشینا وتري نه را غوشینا وشي. شا اسمه بنت مخاز بنت لبون حقا جزاغا د مو پیژندلې بنت مخاز چې په دوام کول شه راونای بنت لبون چې دریم کول شه راونای حقا چې سلام کول شه راونای جزاغا چې پنځم کول شه راوناوي. شاید سودا تعریفات په زړه لري مخشبه پسې اس چې 15 باندې اویا و نه یواز یو تشي یعنی شپږ باندې اویا شي 76 د 76 نه اونسا 90 ایشونه راسا بنتا لبونن دوی بنت لبون دیښلا دریم کول شو دوی چې په دریم کول شو راونه وي چې په کلا 91 شي یې باندې اتیالاس تر 120 راسا بیا په دغه باندې دوی حق دي حقا هغه وی چې دوه په سلارم کول شه راونه وي او دوه دغه حق دوري وي چې د باندې بوج کشر دوشي د 91 نه اونسا 120 راسا دوی حق اسله دا یو نصاب شو. اس په 120 نه زیات اسله اس ته 1 نه 4 راسا بیا عفو دو دغه نشتا
چې کله 5 ته ورتېږي یعنی 125 اس पे میج په ذهن سے 15 روالی ویلې چې 120 بندے 2 هکې شلې دای سوګ په سانګ جب شکشه دی دا به بیا رو بوسیه ایسو په وخت سره د 120 نه بعد 15 شون دی یعنی ټوټل 125 اس 15 شون یې نه را یادي په د بندے یوا اړه وزادو بیا ترنه پره چې کله لاس شل بیا 2 اړه وزیدي چې کله تر سویر لاسه پره چې کله 15 لاس شل بیا 3 اړه وزیدي تر نینا سه پره چې کله شل بیا سلر اړه وزه چې کله 15 شل بیا بنت مخاز دو چې بیا 10 شل بیا حقا ایسی واخه کا په دغه شی رغلا په 30 ایشه بنده وې 2 خکې په 120 ایشه بنده رغلی وې 3 خکې زکوت په دغه سړی بنده ارسي او دا ټوټل د دسمبر مول شو 120 جمع 30 150 مول یې شو په 150 شه 3 خکې په رغله 150 بنده 3 خکې رغله دا مخه جيب شکشه دی اس بیا 150 نه بعد د سره بیا 15 شون نه زیات شل اس د هغه درې خکېنا علاوه په د باندې بیا یو اړه وځا یادو چې بیا لاس شل په بیا 2 اړه وځي چې 15 لاس شل بیا 3 اړه وځي چې شل بیا سلر اړه وځي چې 15 شل بیا یو بنت مخاط چې شپږ باندې 10 شل بیا بنت لبون چې 46 شل بیا حقا اس ادمخه جې بوله 3 خکې روبوسیه هغه ته د یو خکې اور جمع کیه اس درې خکې هغه وي ودا شپ 196 بندوي سلر خکې رسی تر 200 ایشه ایشونه پره اس د 196 نه اونسا 200 راسا ایشه ایشون چې پیغه بنده سلر خکې رسی دغه نقشه مطلب دا چې خړی بنده عبارت کلوز کی یا عبارت په سړی نشي پیږي دا نقشه دا دا تعریفات ته کاسه لیکل و دا غیا دا نږدې د یېستو غیر دا نقشه خپل ځون ته جوړه کړو او نږدې دا به جوړه کړو دا ډېر فائدہ مند آیا دا غما د دغه د شنه جوړه کړو شا ليس في اقل من 5 زود قطيع الابل من 3 الى 10 زود د ایشونه یوارمو د درین اونسا د لاث ایشونه راسا دا لفظ مؤنث استعمال شي د دې واحد من لفظه نشته ده یعنی زود د ایشونه رمو چې په شه درې نونسا لاث راته ایشون وي دغه ته زود وی نشته ده په پنځنه کامه افراد شه د ایشونه زخه صدقه زکات او فائدہ بلغت 50 پس غلا چې دی ورته دی پنځه تا صائمتان په داسې حال شه دې سره دین کې ورچنه چې شریر یو داتې لکه د میشتو څه و چې په پیسې باندې خروق ورکای و یو چې قدرتی چراغاشه دو خروق کوي هغه تصایماوي وحاله علیها القول و تیر شي په دې باندې کول ففيها شاتن الا تسرن پس په هغه شی یو اړه وزادو تر نه پیره فاذا كانت ادا په دغه مسالې شه د اذا نه بعد نمبر ورکای دا اذا باندې یې په نقشه شی والی کا جوړا شوی فاذا كانت غشرن ففيها شاتان الى 4 غشرات پس هر کله چې شي لاس د هغه شی دوی دي تر سویر لا فکره اذا كانت 15 ففيها 3 شياه الى 10 غشرات پس هر کله چې دی ورته شي 15 ستا یا په دیش دي درې اړه وزه تر 19 پره اذا كانت 20 پس هر کله چې دی شل شي ففيه 4 شياه په هغه شی سالر اړه وزه دي الى 24 تر 24 پره فاذا بلغت 25 پس هر کله چې سی پور یو 24 باندې 25 شل ففيها بنت مخاذن یا پیغه یو بنت مخاذ دا الى 35 تر 35 پره فاذا بلغت 36 پس هر کله چې ورسېږي شپږ باندې درشتا ففيها بنت لبون د پیغه یو بنت لبون دو بنت لبون په دغه بنت مخاذ نه استراوی یو الى 45 تر 45 پره اذا بلغت 46 پس هر کله چې شپږ باندې سلويشت شي ففيها حقه الى 60 یا پیغه شی واخه قادو تر شپته شونه پره حقه هغه وی
چې سلارم کول شي روانه وي و دې باندې دغه حق جوړېږي چې بوج سړی پکښې دی. فاذا بلغت 61 ففيها جزغه، پس هر کله چې ورسېږي یې باندې شپېتې ته بیا په هغې شي یو جزغه ده الی 75 تر 50 تر پورې. فاذا بلغت 76 پس کله چې 76 شي ففيها بنت لبون، بیا په هغې شي دوې بنت لبون دي الی 90 تر 88 پورې. واذا كانت 91 هر کله چې شي 91 ففيها حقتان الى 120 بیا په هغې شي دوې حقې دي تر 120 پورې. ثم تستأنف الفريضة بیا د سر نشي فریضه یعنی زکات. فیکون فی الخمس شاتون بیا په پنځه شي یو اړه شي یعنی پنځه شونه شوی بیا یو اړه شي چې په هغه 120 باندې پنځه ورزیات شي. هغه حقتاین سره د دوه حقې چې هغه 120 باندې واجب شوی وي. وفي العشر شاتان وپو شلې شوی دوه اړه شي. وفي 15 ثلاث شياهن وبينزلا شوی درې اړه شي. وفي 20 4 شياهن وپو شلې شوی سالر اړه شي. وفي 25 وپو 25 شوی بنت مخادن بنت مخاد شي الی 150 تر 150 پورې. فيكون فيها ثلاث حقات دیوشي بدشه درې حق دا ځکه چې دوه حقې په 120 باندې واجب شوی وي و یو حق په 30 باندې واجب شلا. دا غوند مول د ساړي روغای 150 باندې درې حقې روغله. ثم تستأنف الفريضة بیا وې کپ 150 نه د چا زیات وی به هغه ته بیا د فریضه سر نشي. ٹھیک شلا. ففل 5 شاتون پر په 15 شه و اړو زادو وفل 10 شاتانه و بلاخه شه د اړو زدي. وفي 15 ثلاث شياهن 15 شه درې اړو زدي. وفي 20 4 شياهن وشل شه صلر اړو زدي. وفي 25 بنت مخادن و په 25 شه یو بنت مخاد. وفي 36 و په شپږ باندې 10 شه بنت لبوند. فاذا بلغت 196 اثر کله چې ورسېږي 196 196 ته چې ورسېږي ففيها 4 حقاق اس بدشه سالر حقېشله الی 200 تر 200 پورې. 196 نه ونسا تر 200 پورې 200 پورې 150 درې کې نه 120 دوه کې شله 150 درې کې شله 95 وفي 36 بنت لبوند. فإذا بلغت 106 شابه 36 نه بعد د 36 نه 46 پر دا ټوټل 46 پر به واحد کاشه 196 شه ټول سالر حقیقله. والبخت والغراب سواء و بختیش و غراب دا یو برابر کې په هیڅ بشه. بختیش هغه وی چې عربي و عجمي د دوړ نسل نه دی پیدا شوی او غراب هغه چې خالص عربي نسل یې شوی. ٹھیک شو.